د عواید لوی ریاست له لوري د کابل ولایت د ودونو د هوټلونو د مالی برخې کارکوونکو ته د ابتدایي سنجش، بررسۍ او د ای فایلینګ سیستم د کارونې په اړه یو ورځنی روزنیز سیمینار ترسره شو. دغه سیمینار چې د عوایدو او ګمرکونو په ملي اکاډمۍ کې ترسره شو، پکې د کابل ولایت د ودونو د هوټلونو د مالی برخې کارکوونکو ته د ابتدایي سنجش، د ای فایلینګ سیستم له لارې د اظهارنامو ډکولو، کلني بیلانس چمتو کولو، د مالیاتو تحصیل پروسو او بررسۍ په اړه بشپړ معلومات وړاندې او د لا ښه پوهاوي لپاره ګډونوالو ته په عملي ډول د اظهارنامو د ډکولو طریقه هم ور وښودل سوه. ګډونوال باور لري چې دا ډول سیمینارونه د ودونو د هوټلونو د مالیاتي ستونزو په حل کې اغیزمن رول لري او د عوایدو لوی ریاست څخه غوښتنه کوي چې د دغه سکتور سره په یاده برخه کې لا ډیره همکاري وکړي ترڅو د مالیاتو تحویل او تصفیه په برخه کې د هغوی ستونزې له منځه ولاړې شي. ما اولا سپاسگزاری میکنیم از ریاست عمومی عواید بابت سمینارهای مفیدی که برای مدیران تالار برگزار نمودن. امید به این داریم که در آینده های نزدیک بتونن دوباره این گونه سمینارها را برگزار نمایند تا مشکلات مدیران تالارها عملا حل گردد و به موضوعاتی که اونا ارائه میکنن پاسخ داده شود. یادونه باید وکړو چې له دې وړاندې هم د عوایدو لوی ریاست د بیلابیلو سکتورونو د مالی برخو کارکوونکو ته دا ډول روزنیز پروګرامونه ترسره کړي دي او دا لړۍ د مالی ورکوونکو د ستونزو د حل او لا زیات پوهاوي لپاره دوام لري.